Cocker is in action and into the party over the head of the fielder. سرور نجیب الله شینوار ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو د افغانستان او آیرلینډ سیریز خلاص و ما تاسو سره وعده کړې وه چې کوشش به کړم چې د آی سی سی او ډي آی سوپر لیګ تاسو ټولو ته تشریح کړم. دا نړیوال جام 2023 دپاره یوه لاره ده او ډېره مهمه ده چې موږ ټول په دې باندې پوه شو چې څنګه به دې لارې ته ورځو، څومره میچونه به ګټو، څومره ټیمونو سره به زموږ لوبې کیږي. دا ټول معلومات چې دی دا ډیر مهم دی. دا ما کوشش وکړ په انټرنیټ کې ډیر کم او لیمیټډ و، خو ما را پیدا کړ زما سر په خلاص او کوشش به وکړم چې ستاسې ټولو په ان شاء الله داسې تشریح کړم چې سر مو خلاص یا کنداریانو خبره. خو راځو اوس او ډي آی سوپر لیګ ته. دې کې به 14 ټیمونه وي، 12 به پکې هغه ټیسټ پلینګ نیشن به وي چې ټیسټ لوبې کوي، یو به پکې نیدرلینډ وي ځکه د آی سی سی او ورلډ لیګ هغوی ورته وي د هغه یې ګټلی دی 2015 نه 2019 پورې. نو 14 ټیمونه دي. د 14 کې استرالیا، بنگلادیش، انډیا، پاکستان، ساوث افریقا، نیوزیلینډ، انګلینډ، سریلانکا، ویسټ انډیز، افغانستان، آیرلینډ، زیمبابوے او نیدرلینډ. دا 14 ټیمونه به وي. دا 14 ټیمونه هر یو ټیم به 40 لوبې کوي، مطلب 8 ټیمونو سره به لوبې کوي. خپلو کې به ټول نه کوي 14، صرف 8 ټیمونه به سره خپلو کې لوبې کوي چې دا راځي ټوټل، او هر یو ټیم به 3 لوبې کوي. نو ټوټل راځي 40 لوبې. تر نړیوال جام د او ډي آی سوپر لیګ ختمېدو پورې به هر ټیم 40 لوبې کړي، او په دې کې چې چا زیاتې لوبې ګټلي ټاپ 9 کسان هغه به نړیوال جام ته ډایرکټ کوالیفای کیږي. دا لوبې به داسې کیږي چې مثلا 8 ملکونو سره 4 سیریزو به موږ کوربه یو، 4 به نور ټیمونه چې هغه به کوربه وي. د افغانستان انګلینډ سره لوبه نشته، نیوزیلینډ سره نشته، ساوث افریقې سره نشته، ویسټ انډیز سره نشته. نو دې 4 سره نشته. باقی استرالیا، انډیا، پاکستان، سریلانکا، زیمبابوے، آیرلینډ او نیدرلینډ دې ټیمونو سره زموږ مقابلې دي. یو بل ټیم هم پکې د بنگلادیش مایل چې څنګه وسو بنگلادیش. نو دا 8 ټیمونو سره زموږ لوبې دي او دا هر یو ټیم سره 3 لوبې راځي 40 ټوټل. دې کې ټاپ 9 خو به لاړ شي نړیوال جام ته، دا 15 به پاتې سي. دا 15 به بیا هغسې کوالیفایر کوي لکه هغه دغه کې چې زیمبابوے کې موږ د 2015 نړیوال جام لپاره کړو. نو نړیوال جام ته تک چې دی یو ډیر افتخار دی دوستانو. زه به تاسو سره د ویډیو په اخره کې هغه خپل د 2015 جام 19 جام چې وو د هغې خاطرم شریکه کم. نو ډیر خوند کوي چې دا ستا د وطن ټیم پکې. دا 15 کسان چې بیا پاتې شي دا به ایساریږي یو ګروپ کې چې ورته کوالیفایر. د کوالیفایر ته به نور څوک راځي. د آی سی سی هغه ټیم په درجه بندۍ کې چې 14 نه واخلي تر 21 پورې، دا کسان به خپلو کې سره 9 ټیمونه میچونه کوي. دې 9 کې چې ټاپ 3 کوم راغله دې ته یې آی سی سی والا ورته نوم ورکړی لیګ 2. دې لیګ 2 کې ټاپ 3 ټیمونه چې دي اب ډایرکټ کوالیفایر ته ځي. لکه هغه 15 چې دا زموږ را پاتې شوي دي لیګ نه هغه، نو دا د لیګ 2 به 3 کسان ټیمونه ټاپ 3 ټیمونه ډایرکټ هلته ورځي. دا شو 8. هغې کې به 10 ټیمونه، 2 نور پاتې دي. دا 2 نور چې دي دا د آی سی سی درجه بندۍ 22 نه واخلې تر 21 پورې یا 22 پورې چې دا کوم ټیمونه دي دا به سره بیا خپلو کې مقابله کوي. دې کې چې ټاپ 2 ټیمونه راووته دا به راځي دې ته بیا یې نوم ورکړی چیلنجر لیګ. چیلنجر نه چې څوک راووته بیا هغه به پلی آف کوالیفایرز ورته وي. دې چیلنجر نه به 2 کسان راوځي. دا به هغه د لیګ 2 4 ټیمونه چې پاتې شوي 3 خو هلته کوالیفایر ته تلي، هغه 4 او دا 2 به سره خپلو کې مقابله کوي. دې 6 ټیمونو نه به 2 نور ټاپ 2 ټیمونه ډایرکټ هغه کوالیفایر ته ورځي چې د ورلډ کپ لکه موږ چې زیمبابوے کې کړی هغه. نو دا شو مکمل 10 ټیمونه. بیا به درته وایم ټاپ 9 به ډایرکټ ځي 2023 نړیوال جام ته. پاتې شو 15 ټیمونه. دا 15 به کوالیفایر کې ایساریږي. د لیګ 2 نه به 3 ټیمونه چې کوم ګټه کوي ډایرکټ اب راځي، او دا باقی دغه نه چې پلی آف کوالیفایرز وسی
دې نه به 2 ټیمه راځي. نو 3 2 او 15 د 10 ټیمونه شو. دا 10 واړه به سره خپلو کې بیا مقابله کوي. دې مقابلې نه به 2 ټیمونه ټاپ 2 لکه څنګه چې ویسټ انډیز او افغانستان هغه زیمبابوې کې کوالفایرز کې راوتلی، نو دغسې به 2 ټیمونه راوځي او دا به نړیوال جام ته ورځي. ځکه 8 خو ورغلي دي او 2 به نور ورشي، نو 10 ټوټل. مطلب آی سی سی غوښته چې 32 ملکونو ته دا دغه ورکي موقع ورکي چې دوی نړیوال جام ته کوالفای شي. خو چې څوک کوالفای شي هغه به وي، چې څوک پاتې شي هغه به نه. نو د افغانستان سیریز به دغه سره استرالیا سره، انډیا سره، پاکستان سره، بنگلاديش سره، زیمبابوې سره، آیرلند سره، نیدرلند سره او سریلانکا سره. زموږ د پاره د ګټې چانس شته دی که موږ صحیح په طریقه باندې لکه څنګه چې آیرلند نه 3 میچ وګټل، همداسې 3 د زیمبابوې نه وګټو، 3 د آیرلند نه د نیدرلند نه وګټو، نو دا شو 9 میچونه 90 پوینټس. بیا ټوټل زما چې څومره اندازه لګولې ده چې هر 14 لوبې چې چا وګټلې هغه په ټاپ 7 کې خامخا راځي 14 گیم سره. نو نه چې زمونږ دا شي، بیا راځي زمونږ بنگلاديش او سریلانکا سره، هغې نه مونږ 2 میچه که وګټو یا یو میچ، مطلب هر یو چې هغې سیریز نه مونږه 3 گیمه راوړو، نو دا شو 12. پاتې شو 2 نور ګټل. پاکستان سره زمونږه مقابله ده. زما په دغه باندې مونږ آسیا کې تیر ځل که آسیا جام ستاسې یاد یې مونږ پاکستان تم ډېر نږدې ورغلیو او هند مم نږدې رانیولی، نو مطلب مرې نه م رانیولیو. دې ځل ته به یې کیسه ختمه و. مونږه کېدای شي هند هم یو گیم وګټو، ځکه زموږ سره بهترین سپینران دي راشد خان، مجیب او نبی، نو کېدای شي کیس هم راشي. نو موقع شته چې موږ هغوی نه یو لوبه وګټو. پاکستان سره زموږ 3 لوبې دي. پاکستان به کوربۍ به د خپلې خوښې پیچونه جوړی، ډېر فلیټ وکټې به جوړی، ځکه هغه زموږ سپینرانو نه هېرېږي. مګر که مونږ د هغې 3 میچونو کې 2 وګټل، نو زموږ دپاره به دا بیخي اسانه چې مونږ به کوالفای سو. که یو مو وګاټه 2 موبایلو دم پروا نه کوي. سریلانکا سره زمونږه دغه وسو، استرالیا سره بیا راځي، استرالیا نه مونږ که یو گیم وګټو، نو زمونږ دپاره انشاءالله ډېره ښه موقع ده چې کوالفای شو. خو زیمبابوې او نیدرلند دې نه باید مونږ لکه آیرلند نه چې مونږ ګټل 3 واړه میچونه وګټو، او انشاءالله ګټلی شو. ځکه هغوی دپاره راشد خان او مجیب دا 2 داسې سپینران دي چې دا ډېر هغوی دپاره لکه څنګه چې سټرلینګ او مقابله د افغانستان مجیب او راشد همداسې به هغوی سره، نو انشاءالله هغوی نه به یې ګټو او موږ به کوالفای کیږو د نړیوال جام 2023 جان ته چې کوالفای شي. هغه بیل خوندي، بیل فینز راځي، مختلف قسم د دنیا نه ستا د وطن یو ملي سرود ویل کیږي، مختلف فین سره دغه کیږي، خلک یو دنیا ټول تلویزیون او هر څه دغه سلسله. زه خپله د افغانستان او پاکستان لوبه نړیوال جام کې په لیډز کې چې وا زه راغلی ورته امریکې نه، نو هغې وخت کې تاسې به اکثره د کرکټ مینوالو زه کتلی یم چې کله هغه وهاب ریاض خو په دې لوبه کې زه د افغانستان په بالینګ کې سره ناست نه یم، پاس بلکني کې وم او ولیاړم او تر اخره پورې لاندې تقریبا داسې چې 2000 پاکستانیانو، نو دوی به چې کله 4 وهه څلوریزه 2 3 اخره کې چې 2 رنځې به یې واخیسته، شاته به یې سره وکړه چغې به یې والي. خو چې کله به زمونږ کسانو وکټې واخیستې که نه، ما به ورته پیچې تو دیکھو نه پیچې تو دیکھو، نو بس ټوله غریبانانو هسې نو ډېر خوند یې کاوه. د دې یو خپل کیف وي. هغه همدا موقع وه چې دغه به کیمرامین ورته فکر و، وهاب ریاض راغی په راشد خان شپږیزه وویله. ښه دې وخت کې زما ذهن کې داسې تېرېده چې یاره راشد خان سمارټ دی، مګر وهاب ریاض خپره ماتئ او میډ وکټ باندې شاټ وهي، نو راشد خان ته پکار دی چې دته په وکټ کې نه آف سټمپ ته بالو کی او لیګ سپینر چې بال دیوزي یا چې هغه وي چې ټاپ ایج شي چې کیچ شي، مګر دی باید په وکټ کې ورته بالو نه کی، ځکه دا وهاب ریاض خبره ماته او د شپږیزه والی شي. هماغه شی وشو، وهاب ریاض خبره ماته کړه او ټاک شپږیزه یې وواله. بس ما ورته داسې کته او بیا مې سخت داسې مې سر وخوځاو. نو دا سر خوځول دا زما یو خفګان و هغه وخت سره. د نړۍ هر کتونکی چې و او افغانانو خو هغه زړونه ټچ کړه، ځکه دا جذبات او احساس دې موږ یو بل سره کنیکټ کړو. کینې د دنیا هر یو سپورټس چینل چې دی ټولو زه په هغه وخت کې 3-4 ثانیو دپاره راخیستی وم
مطلب مشهورېدل هغه ستاسې په حساب کې ورته نو د الحمدلله چې انسان مشهورېږي مشهور خو فرمان کسکرم و داسې مشهور و خو هغسې د خدای نه مشهور داسې مشهور انسان چې مطلب انسانانو سره یو عزت تعلق جوړ شي نو د دنیا هر کرکټ مینوال سره زموږ د زړه نه داسې یو اړیکه جوړه شوه او هغه اړیکه موږ هم دې چینل نه انشاءالله ساتو دې ته به پرمختګ ورکو نو بس دا یو احساس دی چې کله نړیوال جام ته ورشو دې ځل به هندوستان کې او هندوستان کې بم ورزو انشاءالله نړیوال جام ته دینه مخکې 2020 کال کې T20 ورلد کپ ته هغه کې زموږ د ټیم ښه چانس ته چې مقابله وکړي سیمی فائنل ته وځي او یو ځل سیمی فائنل ته وتل چې دی دا باید ټارګټي د وروسته 2 ګیمې مستره میچ وینینګ پلیران شته مثلا راشد نبی هر یو چې په یو گیم کې 4-5 وکټ واخیسته مخالف ټیم ختمیږي نو ځکه سیمی فائنل ته وتل اول مهمه هغه وروسته 2 میچ هر څوک ګټلې T20 ډیره خسته موقع ده او که زموږ ټیم ځوانانو باندې کار وکي اوس مثلا لکه نجیب الله زادران صاحب چې دی تیر شپږ 2 کالو راسي لګیا دی مګر د سیستم په دې ټیم کې سیټ اپ نه دی لکه دا باید ټیلنډر نه دا یو بیټسمن دی دته باید یا نمبر 4 کني 5 موقع ضرور ورکړل شي دا باید و متم نمبر را نشي چې ضایع شي که ناکام سو یو ځای کې نه سیریز کې سکور نه که ځوان دی کوچز باید ورسره کار وکړي معمولی ټیکنیکل فلاس چې راغلي هغه فکس شي او دی بیرته د دینه نورم خراشي 2023 جام د پاره زما په نظر موږ سره باید اوپننګ کې ګوربز او دغه ابراهیم زادران وان ډاون ورسره اکرام علي خیلی نمبر 4 رحمت شای 5 شاهدی یا نجیب الله زادران موقع تکتو سره او شپږم چې دی شاهدی صاحب یو که نجیب الله زادران مثلا ډیر زیات فلاپ شو نو درویش رسولی صاحب مو سره یو ښه بیک اپ دی یو نو هی از ګډ ټیلنټس ما ډیر خوښیږي یو ښه پلیر دی نو دا کولای شي عظمت الله عمرزي غوندي ال راونډران راتلای شي مګر زموږ باید دا یو ګول چې یو داسې بالر را پیدا کو چې 150 یا دینه پورته سپیډ وهي دا زموږ د پاره ډیر زوري دی زه په دې نه پوهیږم چې دا زموږ کرکټ بورډ دا د تخښالي چې خالی عکسونه واخلي په کیمرې باندې کیمرې ته مخ ته شي ډیر یو عجیب خلک تی ما ور سره پشپګیزه کې وخت تیر کړو نو هغه یو مفت کامنټري وګوره خدمت هغه شی چې ته هغه حق و زحمه وا نخلي ما هر څه خرچار څه خپل کول هیڅ مدوي سره دغه نو ځکه زه هر څه مثلا ما وسم اړیکه هیڅ سره د خراب نه ساتم نه زموږ د کنزر اړیکه مګر ما د پاره اول افغانستان دی څوک چې دی وطن سره زیاتای کوي خپل پلار کرور راولي ترزوی راولي چار څوک راولي زبر د خلاف ودرېګم خلاف به خبره کوم لکه اصغرستان اگزای خپې جن ما پیجنی مګر چې دا وس دا کومي خبرې چې د کړې وي چې ځوانان راشي او کار وکي او بیا بیرته لاړ شي بیرته سکل لیول راخته شي دا بيخي غلطه خبره ده کیپټن ته دا نه د پکار د خپل خوخي کسان راولي او ټیم کې ځکه خو دا به مونږ پریدونه غږ به پورته کو او ان شاء الله نړیوال جام به دا بورډ بني د کې راتلون کې بورډ کې مونږ رازو دي د پاره نه رازو چې کرکټ بورډ نه به تنخواه واخلو یا څه پیسې وو خدای د ورځ نه راولي چې موږ د غلط کارو کو وطن سره خیانت کو د کرکټ ته پرمختګ ورکو ځوانان برازي په نړیوال سټیج کې یو بهترین سټیج تخپل وطن ریپرزنټیشن کوي بهترین طریقې سره کوي او یو نیور نو بنگلاديش انډر 19 ورلد کپ اوس وسوګاټو نو زموږ پلیران چې دي دام نړیوال جام 2020 ته خه مقابله کولای شي درشتم ته کېدای شي موجم د بنگلاديش غونډه غټ سرپرایز خلکو ته ورکو دا اوس انډیا چې استرالیا ما تکړه دی کې خو ینګ کسانو سبمان ګل کوم ځای نه راغی ټول دریم ټیسټ میچ وو ریشا پن ټول شل میچونه نه دي کړي 15 محمد سراج درې میچونه کړي شردل ټاکور 2 کړي واشنگټن سندر یو کړي وو نو دی ټول دغه چې لوبي ډېری کمې وي دا ټول ینګسترز دي مګر مایند سیټ باید دسی چې وی کین بیټ اني ون اون اور ډے ستا چې یو ځل مایند سیټ دسی چې مونږ به ګټو مونږ به هر څوک ماتولی شو نو هغې دپاره ریسپانسیبل لوبه پکار ده داسې نه ده پکار لکه رحمان الله ګربز صاحب چې دی درېیمه لوبه کې وکړه دا ټینس بال نه دی چې 18 رنځې ته په اور کې واخلي او بیا هغې وروسته په درېیمه اور کې وکټ واخلي سینسیبل لایک روهیت شرما سکور هم کوه او په کلار بیگ سکورز موږ ته داسې پلیران پکار دي ځکه زه یم چې ورسره ابراهیم زادرانی ټیکنیکلی ښه پلیر دی انشاءالله هغې پورې به نور هم راشي بیک اپ اوپنران باید موږ سره او اکرام علي خیل خدي بل بم را سره بیک اپ هم داسې شاهدی رحمت شاه دا په هغې پلان کې درویش رسولي نجیب الله زادران دا خلک باید هم داسې نو ان شاء الله نړیوال جام ته کوشش به زموږ دی چې اول ډایرکټ کوالیفای شو نو یو ځل بیا به درته دا سلسله ایکسپلین کومه چې زموږ به صرف 4 ټیمونو سره لوبې نه وي په دې 14 ټیمونو کې یو
انګلند، نیوزیلند، ساوث افریقا او ویسټ انډیز. دا باقی اته ټیمونه چې دي د سره به هر یو سره زموږ لوبي دې کې چې موږ څومره تقریبا داسې وایي چې 14 لوبه موږ ګټلې کېدای شي 14 باندې کوالیفای شو ټاپ 7 کې موږ به ان شاء الله راشو او ډایرکټ به نړیوال جام ته کوالیفای شو. که چېرته احیانا خدای مکه ونه سو نو بیا موږ سره یو بل چانس شته دی چې لکه هغه تیر ځل موږ کوالیفایر کړی او د هماغې کوالیفایر غوندې به بیا لس ټیمونو سره مقابله او دوه به پکې نړیوال جام ته ځي. خدای پاک دې وکړي چې د افغانستان ټیم نړیوال جام ته کوالیفای شي ټاپ 7 کې راشي. ډیر سخت په ټول ملت ته دا یو خوشحالي ده. کرکټ زموږ واحده خوشحالي ده او دې خوشحالۍ سره هغه کار نه کیږي مګر ان شاء الله دا به کیږي. دې ته چې څه شی زموږ وسه کیږي یا به کوو غاږ مې د وسه کیږي غاږ به پورته کوو چې کار مې د وسه کیږي کار به ورته کوو. نور ستاسې ورور نجیب الله شینواری ستاسې د مینې محبت نه شیر کولو نه کتلو نه سبسکرایب کولو نه ډیره مننه. زه چاته دا چینل نه ورلېږم چې سبسکرایب کوي او چا راته وي چې زه به خلکو ته چې سبسکرایب کوم مایل نه که د کرکټ مینهوالي چینل دې سبسکرایب کړي خپله به یې سبسکرایب کوي او ګوري به سم سبسکرایبر به راشي 2-3 زره دي خو د نر بچې داسې چې ښایسته کتونکي که نه خو کرکټ موږ کرکټ ګورو موږ شوقیان یو دومره ویډیوګانې ګورم هغه هم دې دپاره چې بس خوند راکوي. همداسې څوک چې کرکټ شوقیان یي هغه ویډیو ګوري دام ګوري بل هم ګوري. نو ستاسې د مینې محبت نه ډیره مننه. زه په دې چینل کې چې د افغانستان میچونه نو پښتو کې ورباندې خبرې کوم باقي په هندي اردو کې کوم مونږ اکثره سره په هندي اردو هم پوهیږو ژبه چې دی یو کمیونیکیشن دی باقي موږ کرکټ د مینې محبت امن والا خلک یو. نو په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.